دغه دستي شریف جان جوړیه خیه جوړیه خیه خیرت ده شکر څنګه سال اول ده خیر صدقه ده شکر دا دې ټیک ده ټول خیرت ده ټول ښه راغله ولا دا نن ورځ په خیر کور ورسېدی په خیر دا لیک واخله لیک دې راوړې هوټل ولاړ شو تشکر موټر به هلته د باندې ودروه هغه برګری ته دروم بیا د شپې راځم بیګا ته راځي هو اوس به لاړ شو که غرمه 12 بجې هلته موټر مې درولې دي ښه ښه ته ورځه بیګا ته اطمن راشي ځه سمه ده زه به سبا رخصت اخلم بیا بیا سره لاړ شو بیخي سمه ده بیګا ته اطمن راشي شکر مخیر رئیس اجازه ده؟ مهرباني وکړئ راځئ السلام علیکم صاحب السلام سلام ستړی مه شریف خیر راغلی رئیس صاحب خیر جوړې تا پکې خیر مهرباني وکړئ شریف جانه خیرات و شریف جانه دا یوه درخواست رسید غواړې رخصت واخلې هو صاحب غواړم رخصت واخلم دلته د کارونه به څنګه کېږي شریف جانه او که ته لاړ شې د ورکشاپ کارونه به وروسته پاتې شي او بیا هغه کرین هم صاحب خبره داسې ده چې ووایه څه خبره ده څه ووایم خبر داسې ده چې پلار مې غواړي زما واده ترسره کړي او د واده نیټه مې ټاکلې ده زه مخکې درته مبارکي وایم مبارک دي مبارک دي مبارک دي شل ورځې رخصت دی بس دی صاحب ستاسو خوښه تشکر صاحب مهرباني کوئ صاحب خدای پاک مخه دې ښه مخه دې ښه شریف جانه بله که پیسو ته اړتیا وي یا کوم بل شي ته ضرورت لرئ چې زه مرسته حکومت در سره وکړم صاحب مننه تشکر صاحب مخه ښه خدای پاک مخه ښه طرف خون لري داده اوکې
پلار دې کله راځي مطلب مې زما د خوښې خسر جان څخه دي نه پوهېږم لکه چې مور او پلار مې راغلل څوک یې السلام پلار جانه وعلیکم السلام مورې وعلیکم لورکۍ څوک نه راغلي نه دا دی شریف جانه اوس یې راورسېدلو راځو کنه بس تشکر جوړه سي ها واده له خو بې راځي نو او اطمینان صحیح بیا خو به راځې نو او راځم ولې نه خدای پامه مخته یې شه Thank you.